بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړېده، وایي رسم کښل په رسم باندې انسان جوړول یا حیوان جوړول دا جائز دي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر دې باندې د امت د علماو اتفاق دی چې د روح لرونکو شیانو رسم په قلم جوړول یا د خټو څخه جوړول یا د اوسپنې یا د پلاستیکو څخه جوړول یا تصویر جوړول دا حرام دی. نو که څوک په قلم باندې رسم د انسان، حیوان، دا هر شي چې روح لرونکی وي دا کار حرام دی. البته که رسم د جماداتو کې وي لکه د درختو، د یو ښه باغ، غرونه او داسې نورې منظرې، هغه کې بیا پروا نه لري. الموسوعة الفقهية الكويتية جلد 12 صفحه 111. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.